بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې مستاسو د پاره ډیر مهم لغتونه راوړي، نو تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ. دا ټول به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کوم. پیلنی موږ سره سره کرایم. کرایم څه ته وي؟ کرایم وي جرم ته، یعنی یو کس چې غلط کار وکړي. لا څه ته وي؟ قانون ته، یعنی د ملک چې کوم قانوني چې دا کار به نه کوي او دا به کوي، نو دې ته موږ لا ویلی شو. کوټ چې کومه دی دا موږ یو محکمې ته ویلی شو، یو ادارې ته ویلی شو، او مطلب کوټ چې کومه دی دا موږ عدالت دپاره هم استعمالولی شو. پروټیسټ څه ته وي؟ پروټیسټ چې کومه دی موږ اعتراض ته وي، یعنی چې ته په یو څیز باندې اعتراض وکړې، ته وایې چې مطلب دا څیز زه نه منم. یعنی تاسو به اورېدلي که نه په اخبار کو تاسو ګورئ د انګلیسۍ، نو هغې کې ورکړي پروټیسټ، یعنی دې کسانو پروټیسټ وکړو، په دې څیز باندې اعتراض وکړو. سټرایک وي احتساب ته، یعنی چې د دې څیز احتساب دی وشي. بل موږ سره اثر دی بجټ څه ته وي؟ بودیجه ورته موږ په پښتو کې وي. یعنی بجټ دې ته وي چې کله موږ د ملک ټولې پیسې را جمع کړو د کال، نو دې ته موږ بجټ وي، یعنی وښیي چې دومره پیسه ده موږ سره. ریوینیو څه ته وي؟ عایدات مطلب دا دې ته وي چې مطلب د ملک چې کومه پیسه میسه ده، دې ته مطلب موږ ریوینیو وي. اکسپینډیچر څه ته وي؟ دا وي لګښت، یعنی خرچه. یعنی مثال خبره، تاسو په کور کې 50,000 روپۍ خورئ، 10,000 خورئ، نو مطلب دې ته څه ویلی شي؟ اکسپینډیچر، یعنی تاسو دومره خرچه کوئ د میاشتې. ډیټ دا به تاسو ډیپټ نه وي، دا دی ډیټ څه ته وي؟ یعنی پور، یعنی دا مطلب قرض ته وي. کله چې مطلب ته د یو کس نه یو څیز والي چې هلکه بیا به درکړم، نو دې ته موږ ډیټ وي، یعنی دې ته به ډیپټ نه وي، دا بي پکې سایلنټ دی. ټیکس څه ته وي؟ ټیکس وي مالیې ته، یعنی چې تاسو اوس مثال خبره په خپل ملک کې یاست او تاسو ټیکس ورکوئ په هر څه باندې، نو دې ته موږ ټیکس وي. میډیا څه ته وي؟ دا وي رسنۍ ته، یعنی مثال خبره را اوس تاسو چې کوم خبرونه په ټي وي ګورئ، دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ میډیا ویلی شو. کلایمیټ چې کومه دی، دې ته موږ اقلیم وي، یعنی مثال خبره اوس مثال باران دی، مطلب ابو هوا چې ورته موږ په پښتو کې ویلی شو، یعنی دې ته موږ ویلی شو چې مطلب دا د دې ځای کلایمیټ څنګه دی، مطلب دغه ځای کې موسم ګرم دی، یخ دی، څنګه دی. ډیزاستر څه ته وي؟ ناورین، یعنی مثال خبره اوس تاسو په یو ځای کې مطلب یو زلزله راله، یعنی زلزله شوه، توپان شو، نو دې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ ډیزاستر. انوایرمنټ څه ته وي؟ دا موږ چاپېریال ته وي، یعنی مثال خبره تاسو نه چې اخوا دېخوا کم ارڅ دي، بوټي دي، غر دی، مطلب څه هم دي، نو دې ته تاسو څه ویلی شئ؟ انوایرمنټ، یعنی چې تاسو نه اخوا دېخوا څه دي، نو دې ته موږ انوایرمنټ ویلی شو. ټیکنالوژي، یعنی مثال خبره تاسو چې اوس کم نوي ارڅ ایجادي، دې ته ټیکنالوژي وي. کرپشن موږ څه ته وي؟ دا موږ فساد ته وي، یعنی مثال خبره په یو ملک کې چې کومه دی اوس څوک پیسې وخي نوکران، نو دې ته موږ کرپشن ویلی شو. ریفارم څه ته وي؟ اصلاح ته وي، یعنی چې په یو شي کې مطلب ریفارم وشي، یعنی تبدیلي پکې راولي، چې هلکه دا څیز داسې کوي، یعنی یو صلاح وله ورکړي. جسټس موږ انصاف ته ویلی شو او عدالت ته ویلی شو، یعنی تا سره اوس یو زیاتی وشو، ته مطلب عدالت ته لاړې، هلته تاسو انصاف وشي، نو دې ته موږ جسټس ویلی شو. رایټس موږ څه ته ویل شو؟ دا موږ حقوق ته وي. مثال خبره د هر چا اوس مطلب خپل حقونه دي. اوس که ته منارټي وګوري، یعنی اقلیت وګوري په یو ملک کې، مطلب کافران یي که نه، مطلب اوس په پاکستان کې که موږ وګورل چې را کوم کافران دي، نو دوی چې کوم حقونه دي، دې ته هم رایټس وي. د ماشومانو د مور پلار د هر چا چې کوم حقونه دي، دې ته رایټس ویلی شي. فریډم څه ته وي؟ فریډم موږ ازادۍ ته وي، یعنی په ملک کې څومره ازادي ده، مثال خبره ته د یو څیز باره کې څه وی، نو هغې کې ازادي شي تا ته وي. کنفلیکټ څه ته وي؟ شخړه، یعنی مثال خبره اوس تا یو چا سره په یو څیز باندې کنفلیکټ راغلی، یعنی ته وایې چې هلکه مطلب اوس د دوه ملکونو فلسطین او اسرائیل چې کوم کنفلیکټ دی، نو دې ته هم تاسو شخړه په موږ پښتو کې ویلی شو، په انګلیش کې ورته کنفلیکټ ویلی شو. میلیټري څه ته وي؟ میلیټري چې کومه دی د ملک یو پوځ ته وي، نو دې ته موږ په انګلیش کې میلیټري وي. ډیپلوماسي چې کومه دی، مطلب دا دې ته تاسو په پښتو کې هم ډیپلوماسي ویلی شئ، او که په دې باندې تاسو نه پوهېږئ، نو بیا به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره دې ډیفینیشن وکړم. سینکشن څه ته وي؟ بندیزونه، یعنی مثال خبره اوس امریکې چې په ایران باندې کوم بندیزونه لګولي چې دا به کوي او دا به نه کوي، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ سینکشن، یعنی اکثر امریکا خلکو باندې دا سینکشنز لګوي، یعنی یو ملک ته وایي چې هلکه ته به دا کار کوې، ته به دا نه کوې، یعنی د ملک چې کوم وزیر اعظم وي. بل موږ سره اثر کرپشن بیا راغلی، دا موږ فساد ته وي، کله چې په یو ملک کې
خل پیسې پټۍ را پټۍ نو دې ته کرپشن وي. انویسټمنټ څه ته وي؟ پانګونه. یعنی مثال خبره تا اوس ځان له یو کارخانه جوړه کړه، پیسې در سره نو تا په کارخانه کې 50 لکه ولګولې، نو تا چې را کومې روپۍ ولګولې نو دې ته موږ انویسټمنټ ویلی شو. سیکیورټي چې کومه دی دا موږ امنیت ته وایي. نو مطلب چې کله مطلب سیکیورټي سمپل په پښتو کې همدغه امنیت معنی ده. انټرنیشنل نړیوال، یعنی یو خو نېشنل خو چې کومه دی په یو ملک قومي، او انټرنیشنل چې کومه دی دا په ټوله دنیا کې مطلب. اګریمنټ څه ته وي؟ تړون ته وي. اګریمنټ چې کومه دی دا خلک کوي، لکه مثال خبره اوس یو دوه ملکونه په خپل منځ کې اګریمنټ وکړي چې مطلب موږ به په یو بل ډزې نه کوو، او چې کله په موږ سخت راځي نو یو بل سره به مرسته کوو، نو دا څه ته وي؟ اګریمنټ. په پښتو کې ورته موږ تړون وي. نیګوشیشن مذاکره، یعنی خبرې اترې. مثال خبره یو دوه کسان خپل منځ کې لانجه راشي او بیا په هغې باندې خبره کوي، نو دې ته وي نیګوشیشنز. ایجوکیشن څه ته وي؟ زده کړې ته وي، یعنی تعلیم ته وي، پوهې ته وي. مثال خبره اوس په یو ځای کې خلک تعلیم کوي، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ ایجوکیشن. زده کړه کوي، یو څیز زده کوي. هیلت څه ته وي؟ روغتیا. یعنی په یو ملک کې چې مطلب اوس کم هیلت سیستم یا مطلب هیلت چې کومه دی روغتیا ته وي، دې دومره ایکسپلینیشن ته ضرورت نشته. امپلایمنټ څه ته وي؟ د کارموندنې. یعنی مطلب چې په یو ځای کې اوس مثال خبره څومره خل نوکران دي، تاسو اوس یو ملک وګورئ که نه، په هغې کې څومره خل نوکري کوي، څومره خل بېروزګاره دي. نو امپلایمنټ چې کومه دی خل چې کوم کارونه کوي هغې ته وي، او ان امپلایمنټ چې څوک بېروزګار وي، چاته کار نه میلاویږي. انډسټري څه ته وي؟ دا موږ صنعت ته وي. یعنی چې په یو ځای کې څومره کارخانې مطلب اوس د مالوچو کارخانه شوله، د وسپنې کارخانه شوله، څومره شي دي ته موږ انډسټري په انګلیش کې ویلی شو. انفراسټرکچر زیر بنا، یعنی چې یو ملک بلډینګونه وغیره فرنیچر دا ښیي، دې ته موږ انفراسټرکچر وایي. ګورنمنټ څه ته وي؟ ګورنمنټ چې کومه دی دا موږ حکومت ته وي. اوس مثال خبره په یو ملک کې یو حکومت چلیږي، نو دې ته تاسو سمپل په پښتو کې ګورنمنټ ویلی شئ. پالیسي څه ته وي؟ یعنی دا مطلب دې ته موږ په پښتو کې پالیسي ویلی شو، خو زه تاسو سره د دې ایکسپلینیشن لکوم. پالیسي دې ته وي چې مطلب د یو ملک دا پالیسي که نه چې کله اوس مسلمان ملک دی پاکستان که نه، دا وی چې په یو بل مسلمان ملک باندې څوک زیاتې ورسه کوي، نو دا به موږ به ورسه ودرېږو. د دوی بله دا پالیسي چې مطلب یو کس دا پالیسي جوړه کړي چې مطلب کله یو بل ملک جنگ روان نو په هغې کې به موږ حصه نه اخلو، نو دې ته هم پالیسي ویلی شي. دې نور هم ایکسپلینیشن دی، خو بیا به تاسو تنګ شئ، او مطلب زه نور هم ډېر څه پاتې نه چې دا درته ایکسپلین کړم. الیکشن څه ته وي؟ دا وي ټاکنې ته. یعنی په یو ملک کې چې کله الیکشن کېږي ټاکنې وشي، یعنی اوس مثال خبره د عوامو څو خوښ دی. یعنی په پاکستان کې چې کوم الیکشن وشو نو خلکو ډېر اوټ چا ته ورکړو؟ عمران خان ته ورکړو. یعنی دا ټاکنې وشولې، هر چا خپل کس ځان له وټاکو، نو دې ته موږ په انګلیش کې الیکشن وایي. اکانومي څه ته وي؟ دا اقتصاد ته وي. یعنی تاسو به اورېدلي وي د دې ملک اکانومي ښه ده او د دې ملک اکانومي خرابه ده. یعنی د دوی چې رقم د پیسو سیستم د مالی سیستم نو دې ته موږ اکانومي وایي. بل موږ سره څه دی؟ ډیولپمنټ. یعنی ډیولپمنټ څه ته وي؟ دا موږ پرمختګ ته وایي. یعنی چې دا ملک ترقي څومره کړې ده. اوس که موږ په ټوله دنیا کې وګورو، امریکا او چاینا چې کومه دی دا مطلب ډېر ډیولپ کنټري دي، یعنی دوی ترقي کړې ده. او که موږ وګورو پاکستان، افغانستان، یعنی دا ډیولپ کېږي په مزه ډیولپینګ کنټري دي ته وایي. یعنی دا په مزه به ترقي کوي او بیا به ځي. نو ډیولپمنټ چې کومه دی اصل کې پرمختګ ته وایي، یعنی چې دا عمل څومره مخ په وړاندې تللی دی. ملګرو دا اوس زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې ما ستاسو لپاره مختلف قسمه وکیبلري راوړې وه. زه امید کوم چې انشاءالله په دې به تاسو په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ. ملګرو که بیا هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسله نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. او ملګرو که چېرته تاسو ته د څه ضرورت نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ، نو انشاءالله زه به تاسو له ریپلای در کوم او په هغه کلاس به زه تاسو ته ویډیو جوړوم. زما ټول عمر دا کوشش دی چې تاسو ته هغه ټکي زده کړم، هغه نوي ټکي درته زده کړم چې کوم د انګلیسۍ دپاره ډېر ضروري. یعنی زه خو تاسو ته داسې کلاسونه هم جوړولی شم، خو بهرحال زما کوشش دا دی چې تاسو ته ما دا هم ویل چې تاسو څه په نظر باندې راځي نو هغه ټول به انشاءالله زه تاسو ته په انګلیسۍ کې زده کوم. او کوم چې د انګلیسۍ د مضبوطولو لپاره کوم ورډز ډېر ضروري نو هغه زه کوشش کوم چې تاسو ته دا زده کړم. دا کلاس مې درته ځکه جوړ کړو، ما وویل چې مطلب تاسو اوس چېرته یو نیوز پیپر پړاوه یا د ملک سره ریلیټډ چې کوم وکیبلري نه ما چې دا زه تاسو ته زده کړم نو انشاءالله بیا چې تاسو را ورډز راځي نو بیا به تاسو ته هېڅ قسمه مسله نه وي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو.
ان شاء الله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.